بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردای عزیز، به امید از اینکه تمام شما صحتمند باشید. سلام او نیکی هیلی ګرانو زده کوونکو، د هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نننی درس هم پیل کوو. شاگردای عزیز، درس امروزی خودم آغاز میکنیم. مضمون دری داخل قوس است برای مکاتب پشتو زبان. صنف ششم، موضوع نعت شریف. درس دوم، جلسه سوم. اسم استادتانم راضیه غفوری. مضمونم دی دری مضمون دی د پښتو سیمو لپاره قسمتو کې چې پښتانه ژوند کوي هغو ته دري درس ورکوم. ټولګی دی شپږم او موضوع ده نعت شریف. لوستم دی دویم، برخه هم ده دریمه. ستاسو ښوونکي نوم دی راضیه غفوري. ګرانو زده کوونکو، د موږ تاسو تیر لوستم و حمد شریف و شاگردای عزیز، درس گذشته ما چی بود؟ حمد شریف بود. حمد شریف خواندیم، معنا کردیم، لغتایش در جمله استفاده کردیم و امیدوار هستم که کارخانگی را که براتون گفته بودم حتما انجام دادین و از او درس یک چیز آموخته باشین. خب ما در حمد شریف چی خواندیم؟ بله، ما در حمد شریف خواندیم که تمام کائنات و تمام جهان کی خلق کرده؟ آفرین شاگردای عزیز، تمام جهان خداوند جل جلاله خلق کرده. اگر ما دشت، بیابان، کوه، دریا، انسان، حیوان، یعنی همه چیزی که در می هستی هست که میبینیم به چشم خود، او را تمامش کی خلق کرده؟ بله، خداوند جل جلاله خلق کرده. و پیغمبر ما کی است؟ بله، ما به امت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم که درس امروزی ما هم در حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر لوست کې حمد شریف ویل او مانام کړ، لغتونه په جمله کې استفاده کړ، یعنی هغه ټول موضوعات چې په هغه درس کې شاملېدلي ټول مو زده کړې. امیدوارم چې د هغه درس څخه تاسو مفید شیان زده کړئ. نننی درس هم دی چې موږ د چا په امت یاستو؟ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. تاسو په تصویر کې څه وینئ؟ شاگردای عزیز، در این تصویر شما چی را میبینی؟ بله، این تصویر مدینه منوره است. جایی که کی است؟ بله، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در این قسمت در مدینه منوره چی شده؟ دفن شده. بله. خوب شاگردای عزیز، درس ما درس دوم است، یعنی دویم لوست دی. عنوان دی نعت شریف. نعت چا په صفت کېل کېږي؟ آفرین، د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. نننی لوستم موخی څه ده؟ هدف درس امروزی ما چی است؟ شاگردان متن را روان بخواند، بنویسد و مقام والای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را بشناسد. او ګرانو زده کوونکو، د نننی درس موخه هم ده چې تاسو د نعت شریف د مخه ولولئ، معنای کوي او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لوړ مقام وپیژنئ. تاسو په تصویر کې کوم ځای نه؟ او دا تصویر د مدینه منوره دی چې د مسلمانانو غټترین زیارت ده. یعنی موږ وقتی چې حج ته ځو د مدینه منورې ته حتمي ځو. څوک د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باره کې ما ته خبرې کوي؟ در بین شما کسی هست که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم معلومات داشته باشه و همراه ما شریک کنه؟ بله، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبران است که از جانب خداوند جل جلاله به خاطر راهنمایی مسلمان ها فرستاده شده است. بله، و اسلام بر سرزمین عربستان آورده. دیگه شما چی معلومات دارین؟ پسر کی است؟ پدر کلانش کی بود؟ من مطمئن هستم شما معلومات دارین، اما و باز هم برای شما میگم معلوماتی که است.
کسایی که به دین اسلام مشرف شدن به نام چی یاد میشن؟ مومن. قرآن کریم کتاب آسمانی است که به خاطر راهنمایی مسلمان ها به کی نازل شده؟ بله، به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. در ظرف چقدر مدت؟ بله، در ظرف 23 سال در ماه مبارک رمضان نازل شده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رهبر ما مسلمان هاست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبران است. او برانوز دکان کو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څوک دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین د پیغمبرانو څخه دی چې د اسلام دین تکمیل کړی. قرآن شریف چاته نازل شوی دی؟ قرآن شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته نازل شوی دی. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مکه شریفه در خانه عبدالله پسر عبدالمطلب به دنیا آمده. گرانو ازده کونکو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مکه شریفی که د عبدالله چې د عبدالمطلب زوی دی دغه په کور کې نړۍ ته راغلی دی. نام مادرش بی آمنه است. د مور نومی څه دی؟ د مور نومی بی آمنه دی. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عمر 40 سالگی از طرف خداوند جل جلاله و پیغمبری مبعوث شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 40 کلنی که په پیغمبری مبعوث شوی دی. او ګرانو زده کوونکو، اوس ګورو چې د نعت شریف کې څه خبرې دي. معنا کوو یې په ګډه لوست. نعت: شکر حق را که پیشوا داریم، پیشوایی چون مصطفی داریم. مهتر و بهتر و گزین همه، سرور خاتم و نگین همه. او شریعت بیان کند ما را، او طریقت عیان کند ما را. صلوات خدای بر وی باد، تا به روز جزا پیاپی باد. خب شاگردای عزیز، یک بار دیگه از روی میخوانم، بعد از او به زبان دری و به زبان پشتو برتان معنا میکنم. شکر حق را که پیشوا داریم، پیشوایی چون مصطفی داریم. مهتر و بهتر و گزین همه، سرور و خاتم و نگین همه. او شریعت بیان کند ما را، او طریقت عیان کند ما را. صلوات خدای بر وی باد، تا به روز جزا پیاپی باد. نعت معنای ثنا و صفت د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی چې نعت شریف همیشه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ایل کیږي. شکر حق را که پیشوا داریم، یعنی منګه شکر وباسو چې منګه داسې یو راهنما لرو چې د هغه نوم دی مصطفی، منظور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. مهتر و بهتر و گزین همه، سرور و خاتم و نگین همه، چې د ټولو مخلوقاتو کې بهتره منګه ته انتخاب شوی دی او آخرین پیغمبر د ټولو پیغمبرانو څخه دی. او شریعت بیان کند ما را، او طریقت عیان کند ما را، چې هغه منګه ته شریعت د اسلام دین منګه ته ښودلی دی او د هغه لارې او چارې او طریقه یې منګه ته واضح کړې ده. صلوات خدا بر وی باد، تا به روز جزا پیاپی باد. و منګه همیشه صلا و صفت د هغه کوو ته د جزا ورځ د قیامت ورځې پورې، یعنې همیشه د هغه صلوات د موږ په ژبه دی. ګرانو زده کوونکو، امیدوارم چې د ده معنا مو زده کړې او د مخه یې لوستلی وشئ. تاسو ته مې لومړی وویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د موږ آخرین پیغمبر دی چې موږ پرې ایمان لرو. د اسلام دین یې موږ ته راوړی. قرآن شریف چاته نازل شوی دی؟ او قرآن شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته نازل شوی دی. شاگردای عزیز، نعتی که امروز خواندیم در این چی آموختیم؟ که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبران است. دین اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر ما آورده و قرآن کریم هم به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده.
خب حضرت محمد صلی الله علیه و در سن چند سالگی به پیغمبری مبعوث شد؟ بله شاگردای عزیز، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به سن 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد. خب نام پدرش چی بود؟ بله نام پدرش عبدالله بود و نام مادرش چی بود؟ نام مادرش بیبی آمنه. د مور نومې څه و؟ د مور نومې آمنه و او د پلار نومې عبدالله. ګرانو زده کوونکو، نعت شریف همیشه د ثنا و صفت د چا وی؟ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ویل کیږي چې نننی نعت ما هم په پښتو ژبه و هم په دري ژبه ولوست او معنا هم کړه. خدای دې چې تاسو د ده څخه یو څه زده کړي اوسیږي. یو ځل بیا هم تکراروم چې د ده موخه څه ده؟ چې متن باید د مخه ولولئ، نوشته کالی وشئ او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لوړ مقام وپیژنئ. شاگردای عزیز، هدف درس ما چی است که ما همی از روی خوانده بتانیم، نوشته کرده بتانیم و مقام والای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را بشناسیم. که در این درس ما فهمیدیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی بود، در کجا تولد شده، در کجا به خاک سپرده شده و پدر از او کی بود، مادرش کی بود، به سن چند سالگی به پیغمبری مبعوث شده بود. این چیزایی بود که ما شما در این درس خواندیم. امیدوار هستم که از این یک چیزی آموخته باشین و کار خانگیتان هم چی است؟ امی 4 خطی که ما خواندیم اینا در کتابچه هایتان نوشته میکنین، معنایش هم نوشته میکنین و هر لغتی که نمیفهمین بیرون نویس میکنین تا اون لغت را هم شما چی کنین؟ یاد بگیرین. کار خانگیتان امی است. شما را به خداوند پاک و بی نیاز میسپارم. خداحافظ. خدای پامان.